اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما د منی ملګرو زه تاسو ته په درن او زبردست انداز سره ویلکم کوم، سلام پیش کوم. زما سره دا وخت د ګومیار د سیمې امیر حسین عادل او دغه سره د ګومیار ډېر یو مشهور یو معنوي شخصیت چې د بخت سید په نوم باندې یادېږي. بخت سید ډېر زړونه خوشحاله کړي دي، ډېرو خوږې خبرې کړي دي او ډېر یو داسې یو نامتوړ دی چې په هر محفل کې په هر انداز باندې دوی د هغوی ملګرتیا کړې ده. نو زه د ټول لامبې د امیر حسین صاحب نه دا تپوس کوم چې امیر حسین صاحب د تاسو ماته دا ووایي د بخت سید چې دی د یو نامتو یو ډېر مشهور او ډېر مذاقیه سړی دی، تاسو د دې په هکله څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه کوم او چې تاسو بخت سید صاحب هم راوغوښه. زه به دا ووایم چې دی د دې خاورې هغه نامتو سړی دی چې دی په مذاق کې خپل ثاني نه لري. هغه که هر فن دی په هر فن کې ماهره دی، خو د افسوس خبره دا ده چې د بعضې مسلو د لاسه د کور د مجبورو د لاسه د دا نه ده کړې چې دی د ټي وي چینل یا څه شي ته مخکې لاړ شي، ځکه د ده دپاره ډېرې مسلې موجود دي. بیا د هغې نه علاوه دی د کیمرې نه هم ځان لکه پټوي. دا خو نن موږ په زور باندې راټینګ کړو دلته دی د کیمرې نه هم تښتي، خو دی د یو داسې هنر سړی دی چې زه به تا ته دا ووایم چې دی د اسماعیل شاهد او د میراوس سره هم په هر ډګر مقابله کولی. دا بخت سید صاحب زه ستاسو نه دا پوښتنه کوم، تاسو ډېرې مزدورۍ هم کړي دي، ډېرې خوارۍ هم تېرې کړي دي، ډېرو ځایونو ته هم تللی او ډېرې لکه په انډیوالۍ هم کړي دي، خو زه ستاسو نه دا پوښتنه کوم چې تاسو د مذاقیه دا فن چې دی دا په څه انداز مطلب د چا نه متاثره شوئ که نه په خپله شروع کړو؟ جی دا خو موږ دا ډېرې سختې مسافریانې کړي دي، د کور نه سره بهر یو، بیا خپل هغه ټینشن منشن ختمو. زیات فنکاران په دې مسافرۍ کې زیات فنکاران جوړ شي. جی جی نو هلته خو انډیوالانې بیا خامخا د چا کورونه کور کله یادېږي نو خپل فکر پام بدلوي. زمونږ به هلته داسې بعضې ملګرو سره به کېناستو ګپ شپ په لګول، بیا زمونږ هم د غاړې ته توجه شو چې راشه دا ټینشن منشن به ختم شي، آوازونه موازونه به موږ بالکل. ستاسو د بوډاګانو په اواز باندې به تاسو یو اواز وباسه، لکه مطلب خلکو ته به پته نه لګېده چې نو هغه که یو دوه اوازه موږ ته وباسئ نو بالکل به وباسو. خو موږ اکثر داسې زیات خپل دغه ځکه نه کوو چې یاره موږ له خاصه دومره دغه نشته که نه. نه خیر دی، البته تاسو ښه وخت دی نو موږ به تاسو ته دغه بوډاګان اوازونه وباسو. دغه بوډاګان داسې غونډه کوي چې اواز کوي لکه مطلب د ځوانانو سره خبرې کوي نو وایي بچیا السلام علیکم. وعلیکم سلام باباجي ته څنګه یې؟ یاره زه خو ډېر ښه یم، خو ستا چال دی چې څه چل دی چې کور ته نه راځې، زما نه خفه شوی که د خپلې مور صاحبې نه خفه نه راځې؟ نه نه د حاجي زه خفه نه یم، خو بس دا وخت داسې دی چې بس مسافریانو کې موږ خپله غریبي کوو. ولې خفه یم زه خامخا ستاسو؟ نه نه ته خو زموږ څه دواګانې هم واخله که نه چېرته راشه. بیا ته دې غړغابۍ خبره وکړي ته دې فلماله راکړه چې زموږ غلط دی کو. او هغه بچی مې نن میلاو شو، نن خو زما خیال دی چې ته لمبرې کولاو دی چې خبرې سره وکړه. بوډۍ راشه ته. هلو السلام علیکم بچوړیا. وعلیکم سلام ابۍ ته څنګه یې؟ ډېر خدای پاکه یا زما بچوړیا یا خدای پاکه وایي زما بچوړیا ته کور ته نه راځې جو تا ته چا څه ویل دي؟ نه نه ابۍ زه خو خوشحاله یم، ما ته تو به څه ووایې؟ ستاسو دواګانې په کار دی الحمدلله، خو زه ستاسو دپاره لږ غونې پیسې ګټم چې تاسو راته کوژده څه واده ماده وکړئ که نه. دا خو هم کول غواړي په دې کور کې ته یوازې ستړې شوې نو دې لپاره چې ته بله ملګري هم پیدا کول غواړي. یا زما بچوړیا خدای به دا ستاسو دا کارونه وکړي، دا ودونه به وشي انشاءالله. ته کور ته راشه، زما ډېر زیات یاد شوی. د ماشومې سره خبرې وکړه. دا څوک دی؟ لالاجي دی؟ لالاجي السلام علیکم. وعلیکم سلام وعلیکم سلام. سال دی ښې ته جوړ یې، کور ته نه راځې لالاجي؟ یخ ورځ زه در روان یم در روان یم، خو څه لږې پیسې درته وګټم چې خامخا تاسو ته خو څه جوړې موړې وکړم که نه. دغه ته خو دغه رواجونه خو بیا هم کول غواړي، د زنانو رواجونه خو ډېر ګران دي په پاکستان کې. یاره لالاجي خدای پاک دې په خیر سره راوله، یو 15 جوړې به ما ته راوړې که خیر او دغه شانتې کې بیا تاسو ته پته ده دلته کې ډېرې زیاتې جوړې دي، لاکو 1.5 لک روپو جوړې په کار دي موږ ته.
بالکل ان شاء الله که دغه ان شاء الله تعالی که دغه رواجونه تاسو کول نو قسم دې که په وطن مې بیا وینئ. نه 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 دا خامخا کوي. اوس دا د ماشوم پکې راغی. ماشوم به څنګه جړا کوي؟ ماشوم چې خامخا چې تر ډاکټر له بوځي یا سپینو کپړو ور سړی وي هغه بیا د لرې بیا جړي. مه ژاړه بچوړه مه ژاړه تا ته څوک څه نشي ویلی مه ژاړه. بس 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 بیا د کور څنګ کې دی یو غټ سپی تړلی نه غله چې چېرته شي یو ناشنا سړی راشي په سترګو یې بد د سپي په دې سترګو باندې بد ولګي نه هغه ورته وایي کور مالک چې ښکاره شي نو ته کې بیا لږ غیرت لږ دی پوه شي مالک را پسې راغی نه دی ته وایي اړوکې کوکره پسې په غیرت راوشي. ټاپه دې چېرته کړله بختي صاحب بھائی؟ یاره لکه ټپې خو پوخا به موږ اکثر زیات زه په یو وخت کې بلوچستان کې پاتې شوی نو د ستاره والا به راغله هغو سره به پکې کله نه کله موږ هم جذبات واخیستل موږ هم ټپه وکړله څه پېښه میښه کې به ټپه وکړه که نه نو ټپه خو د ګلزار علم اواز خو زما نه اوس خدای شته ډېر وخت شوی دی اوس خو زموږ هم لاړو دغه شو هر چا په آواز کې خوږ بوډاګان شو نه هغه ټپه به مې هم داسې زده وه یک د نیمه شپه په کلي راغلمه خلکه ناري کمه که غلی تیر بشمه مسافری به د خواریدنو یو کال خواریده بیا به خپل وطن ته ځونه د کبر غاړې ته مې راشه لیدنه به نه وي هسې پورته که لاسونه د کبر غاړې له مې راشه لیدل به نه وي هسې پورته که لاسونه د زرڅانګ یابۍ په اواز یو هغې هغه ګانه چې کومه وې د هغې هغه کړۍ زما نه اوس یاره شوې ده